نو پوه شولې وایه دغه ته به ولاړ سو نن روژه مات په دالیې ته ورسو دوی وایي دغه ودرې دوی وایي دغه سوې ده پرچاو سوې ده دا د ګډ فیسبوک په ډک دی وایي دوی مشهور او څوک د الله پرچاو سوې ده پرچاو د بالا پوسټونه دي یو یې پرچاو سو بل وایي نه ده پرچاو د بالا ځو دغه هلته کو روژه مات نن هلته کو هغه موضوع به خدای خیر کړي هغه پسې پرېږده د دالیې دغه میلې ته یا دغه ته داسې روژه شروع سوې ده نه یم وتلی نو خو په دغه زه درته وایم چې نه یې وتلې درځه بالا یا هلته دا دې زه دوی ته دا میسیجان وخت د مازدیګر وخت خو بیا بیخي نسم تللی ودرېږه زه دوی ته میسیجان کوم بالا ګر سره راغواړم په ګروپ کې یا ما ته الله زو د خیر زه نسم تللی ځکه چې دا مازدیګر وخت بیا بیخي نسم تللی هلته په کور کې خو نو ته پوهېږې کور کې څه مشکل دی کور یوازې دی یا هغه لا مشکل نه لري کور ته چې موږ نه یو تللي مجلس میلې ته دغه دی کور کې ورته څه کوچنیانو سره کومک کومه ته چا سره کوه ښځو سره کور د ښځو سره کومک د چیش کومک کوې په دیګو په داسې شمي کې کومک سره کوم په کتغ کې د سترګو اوبه دې راوایستلې بل ځای ونه وایه زه لا خیر د چا ته به نه وایم بل ځای ونه وایه زه کور د ښځو سره جارو کوم یا مثلا کوچنیان اراموم یا دیګ پخوم بل ځای خلک در باندې پرون مې له دغه قول سره کړی و بریاني دا سړی نن بریاني ورپخه کړم نن زه هم بریاني ورپخوم دا څه وایي شرمیم و بل ځای هم ونه وایه یا نو خو د دوی هم روژې دي نو دوی هم ګوره ما او تا د چیش دپاره یو ما او تا د بېبانده کار دپاره یو نارینه عموما نارینه د بېبانده کار دپاره دی ښځه د کور د کار ده یا نو خو اوس نو زه ما او تا به دوکانداري هم کوو معنا روزانه به هم کوو لېړۍ به هم کوو کور ته چې ورس بیا به دوی سره اشپزیان یم هر په کوره یا نو خو هلته چې پر کور یې ناکي ناسته ښه دی د دوی سره یو څه کومک وکړي دوی به څه وساتي شرمول دې شروع کړل یو به په ژوند د ښځې په کول نه کوې په ژوند د ښځې خبرو پر غوږ نه نیسې نن درته وایي دیګ را سره پوخ کړه سبا بره درته وایي خونه راجارو کړه بل ورځ درته وایي د کوچنیانو چوټې که په تا نه کړلې بدل یا نو دا نو څه مشکل لري څه پروا لري هېڅ مشکل نه لري ورغ چې هغه یې مور ده نو زه پلار یم نو څه مشکل د کوچنیانو بالا کومک دی نو په ګډه به ورسره کوو د ښځو په کول به نه کوې نو اوس د مازدیګري خوا ده زه ځم نو بالا اوس لا دوه زنګ راله سړی تا ته مې نه سوی ویلی زه ځم خپل کومک ورسره کوم دوی سره به پزه دې راپرېږده خدای په امان په مخه دې راسه ځه ځه دا د اخرې زمانې ځوانان سوله ځي د ښځو سره ډوډۍ پخوي دیګ پخوي توبه مې د خدای پاک څنګه نه شرمېږي په دا خبرو باندې